د ګمرکونو لوی رئیس د ننګرهار ولایت ته سفر وکړ. د مالیې وزارت د ګمرکونو لوی رئیس ښاغلي مفتي عبدالمتین سعید دی او تخنیکي پلاوي په ملتیا د ننګرهار ګمرک د اداري چارو د وضعیت ارزونې مسؤلینو او سوداګرو سره د لیدنې په موخه یاد ولایت ته سفر وکړ. د عوایدو لوی ریاست رهبري د صنعت او سوداګرۍ وزارت له مسؤلینو سره وکتل. په دغه لیدنه کې په هیواد کې د متشبثینو د فعالیت د جوازونو کیفیت معیاري کولو په موخه خبرې او اړینې پریکړې وشوې. د ننګرهار ګمرک منصوبینو 9 قلمه بیلابیل مشکوک توکي ونیول. د ننګرهار ګمرک د تشریح برخې کارکونکو د یو بارونکي موټر د پلټنې پر مهال 9 قلمه بیلابیل مشکوک توکي چې په چاودنو او نورو تخریبي کړنو کې ترې کار اخیستل کیږي کشف او ونیول. د نفت او ګازو دولتي شرکت د ستراتیژیکو ذخایرو د اساسي ترمیم سروې پیل شوه. د مالیې وزارت اړوند د افغانستان د نفت او ګازو دولتي شرکت د ټولو ستراتیژیکو ذخایرو د اساسي ترمیم او فعالیدو د سروې کار د ملي پراختیا شرکت په تخنیکي مرسته پیل شو. د مستوفیتونو مالي امرینو ته روزنیز ورکشاپ ترسره شو. د مالیې وزارت د خزاینو لوی ریاست او بشري سرچینو ریاست په ګډه د مستوفیتونو مالي امرینو ته په مهمو مالي برخو کې لسورځنی روزنیز ورکشاپ ترسره کړ. د بلخ د پنبې او نباتي غوړیو دولتي شرکت د تولید کچه لوړه شوې. د مالیې وزارت اړوند دغه شرکت په 40 ساعتونو کې 6 ټنه نباتي غوړي تولیدوي او دغه کچه د لوړېدو په حال کې ده. په یاد شرکت کې نږدې 100 تنو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د تورخم ګمرک کې د قیمتي ډبرو د قاچاق مخنیوی وشو. د تورخم ګمرک منصوبینو د یو بارونکي موټر د پلټنې پر مهال 88 کیلوګرامه قیمتي ډبرې چې په ډیر مهارت سره ځای پر ځای شوې وې کشف او ونیولې.